په خیبر پښتونخوا کې له یوه خوا ناامني او غربت او بلې خواته د تحریک انصاف دننه اختلافات. په خیبر پښتونخوا کې خلک له څو کلونه راهیسه له سختو حالاتو سره مخ دي. له یوه خوا په صوبه کې ترهګري پیښې او د امنیت ستونزې زیاتې شوې دي او له بلې خوا د بېروزګارۍ او غربت له امله د خلکو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. په همدې وخت کې د صوبې دننه سیاسي حالاتو هم بله بڼه اخیستې ده. د تحریک انصاف دننه اختلافات راڅرګنده شوي دي او د ګوند ځینې مهم مشران د قیادت په وروستیو پریکړو نیوکې کوي. پخوانی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د ګوند وروستیو احکاماتو مخالفت کړی او هغه یې غیر معقوله بللي دي. هغه ویلي چې په سیاسي ګوندونو کې باید د نظر اختلافات ځای وي او د ګواښونو او سختو نوټیفیکیشنونو له لارې مسلې نه حل کیږي. په ورته وخت کې پخوانی سپیکر مشتاق غني هم ویلي چې د ګوند دننه باید د عمران خان د خوشي کېدو لپاره واضح او عملي پلان وړاندې شي، خو د اوسنیو حالاتو له امله د ګوند دننه نارضایتي او پوښتنې زیاتې شوې دي. د ګوند لخوا یو نوټیفیکیشن هم جاري شوی چې پکې ویل شوي له ناراضه غړو سره د اړیکې محدود شي او هغه کسان چې د ګوند داخلي خبرې په رسنیو کې کوي په غونډو کې دې نه شاملیږي. د سیمې خلک وایي چې په داسې وخت کې چې صوبه له ناامنۍ او غربت سره مخ ده، نو د سیاسي ګوندونو دننه اختلافات د خلکو ستونزې نورې هم زیاتوي او اړتیا ده چې ټولې هڅې د خلکو د ژوند د ښه کولو ته وقف شي.